بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، پښتو ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن مې اوس بیا د سره د یو نوي ویډیو کې تاسو په خدمت کې حاضر یاستو. دوستانو نن به ویډیو کې وغږیږو چې څنګه کولی شو ځان ته جیمیل اکاونټ جوړ کړو او په څو لارو یې جوړولی شو. دوستانو ټول اول که زموږ چینل ته نوي راغلی یاستئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او هم دغه ټلی بټن سره ووهئ تر څو پورې زموږ نوي ویډیوګانې ته ټولو اول تاسو ته در رسیږي. دوستانو څنګه کولی شو خپل ځان لپاره جیمیل اکاونټ جوړ کړو. دوستانو موږ د جیمیل اکاونټ لپاره مختلفې لارې لرو. د څلور لارو موږ کولی شو چې خپل ځان لپاره جیمیل اکاونټ جوړ کړو. جیمیل اکاونټ موږ په مختلفو شیانو کې کاروو، لکه فیسبوک لپاره خلک اکاونټ جوړوي، کولی شي چې د هغې په واسطه خپل اکاونټ لږ سیکیور کړي. دوستانو تاسو کولی شئ تاسو ته زه دلته دغه څلور دانې چې کومې لارې دي یا هغه اپلیکیشن چې لارې موږ جوړه شو. لومړی دوستانو ګوګل دی. ګوګل لارې دوستانو تاسو کولی شئ چې ځان ته جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. دوستانو دویم کروم دی. کروم هغه اپلیکیشن دی چې ډېر باوري اپلیکیشن دی. دوستانو تاسو کولی شئ هم د پلی سټور له لارې هم ځان ته یو جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. او اخري دوستانو څلورم یوټیوب دی. داسې نور دوستانو ډېرې لارې شته چې براوزر له لارې تاسو کولی شئ ځان ته یوټیوب اکاونټ جوړ کړئ. خو دوستانو هغه اصلي مهمه لاره چې کوم ده هغه د ګوګل اکاونټ ده. نو موږ به د ګوګل اکاونټ لارې تاسو ته وښایو چې څنګه جیمیل اکاونټ جوړېږي. دوستانو تاسو به خپل ګوګل اوپن کړئ. ګوګل اوپن کېدو وروسته به دوستانو تاسو په دې څنډه کې وګورئ چې یوه تکمه قرار لري دې ځای کې. دوستانو که پام مو کړی وي ډېر زیات په بخښنې سره دغه څنډه کې یو تکمه وه، یو ځلې بیا تاسو ته زه په لږ ریوایز کوم، تاسو ښه پام وکړئ. دا دوستانو تاسو که پام کړئ دغه تکمه ده دې باندې به کلیک وکړئ. دا چې مو کلیک وکړو دوستانو چیکینګ انفو راځي، لږ به انتظار ورته وباسئ تر څو پورې دوستانو هلته رالی. دوستانو تاسو به که چېرته مخکې اکاونټ لرئ نو په دې ځای به کلیک کوئ، او که نه لرئ دوستانو نو تاسو ته زه یو ځل بیا دا دغه ښایم. تاسو به په دې لاندې ځای باندې دې ځای باندې کلیک وکړئ. دلته چې مو دوستانو کلیک وکړو کریټ اکاونټ راځي. دا به ورته وایي چې فار مای سیلف، یعنې دا اولنی یو ځلې بیا تاسو ته دا په دې برش باندې زه وښایم ډېر په بخښنې سره. دا پر مای سیلف صحیح شو دوستانو. دا چې مای سیلف مو وواله له هغې وروسته به دوستانو تاسو دلته ځان ته یو اکاونټ جوړ کړئ. زه به ستاسو مخکې یو اکاونټ جوړ کړم د محمد داود په نوم باندې به زه جوړ کړم، ام داود. صحیح شو دوستانو. بره به اول دوستانو اول نوم ورکئ، دویم به چې کوم دی لاندې دغه ورکئ. تاسو به دوستانو هر څنګه کولی شئ دغه ورکئ. ښه دوستانو له هغې وروسته به دوستانو نیکسټ باندې کلیک وکړئ. ښه دوستانو دلته به تاسو دوستانو خپل د تاریخ تولد ورکئ. تاریخ تولد کې دوستانو زه د مثال تاریخ تولد زما د ملګري لپاره ما جوړولو 2002 او اپریل ماه شوه او تاریخ تقریبا چې 12 و. جنډر به دوستانو دلته انتخاب کې تاسو به دوستانو میل انتخاب کړئ. دلته نیکسټ باندې به بیا کلیک وکړئ. ښه دوستانو تاسو دلته ځینې ایمیلونه درکوي لګیا چې تاسو غواړئ په دې کې ځان ته یو ایمیل خوښ کړئ، خو دې کې چندانې ایمیلونه نه دي. تاسو به دوستانو که چېرته غواړئ خپله طبع باندې ځان ته یو ایمیل را جوړ کړئ نو تاسو کولی شئ چې دې نه لاندې نه دوستانو تاسو به دې ځای کې لاندې کلیک وکړئ. دا ځای دوستانو ګورئ تاسو دا ځای په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به دوستانو خپله دا ایمیل درکړي. دلته تاسو کولی شئ خپل ځان ایمیل زه اوس دلته جوړوم داسې ام داود ورسره مثال په توګه باندې 1 2 3 4 5 @ د سره لیکلو ضرورت نشته ځکه تیار مخکې شته دی. ښه دوستانو تاسو به دا نیکسټ کوئ. خو دوستانو دغه یوزر نیم مخکې نه چې اخیستی دی. ښه موږ دوستانو دې کې داسې کار کوو چې په دې کې لږ تغییرات کوو. محمد داود ام داود جان به کړو او هم 1 2 3 بیا به نیکسټ ووایو دوستانو. ښه دوستانو دا نوم خو ما اخیستلی شوی دی نو خو په ستونزه کې ګیر شو دوستانو. موږ هڅه کوو چې داسې یو نوم وي چې هغه مخکې نه وي اخیستلی شوی. موږ یو بل نوم دغه کوو دوستانو. دا سرچپه به شا طرف نه مو موږ دغه کوډ ورکړو. ښه دوستانو دا نوم هم اخیستلی شوی دی. موږ مجبوري مکلف یو دوستانو چې په دې کې دغه نورو کې کوم یو اکاونټ ځان ته یو دغه جوړ کړو. ښه دوستانو په اخره کې هم موږ وتوانېدو چې یو اکاونټ جوړ کړو دوستانو. ښه داود ام 1 2 3 4 5 6 7 9 دا مو جیمیل اکاونټ بدله لاندې ورکړئ. پاسورډ ډېر مهم دی دوستانو. څونه چې کولی شئ سټرانګ پاسورډ ورکړئ.
سټرونګ نه مطلب دا چې قوي پاسورډ ورکړئ. قوي پاسورډ کې به دوستانو تاسو ته زه یو هسې د نشاندهۍ لپاره ښایم. دا پاسورډ زموږ د ګوګل اکاونټ به نه وي، لکه مثال په توګه باندې داود. تاسو کولی شئ دې نه خپل ځان ته پاسورډ ښکاره کړئ. داود چې مو دوستانو ول تاسو کولی شئ سټار هیش دا ساینونه دوستانو ځان ته وکاروئ او هم سره منځ کې یو څو حروفونه ورکئ. هر کله چې تاسو داسې پاسورډ ورکړئ ګډوډ پاسورډ ستاسو د جیمیل اکاونټ د هیک کېدو چانس نشته، تر دې پورې چې که فیسبوک هم تاسو ولرئ که داسې یو پاسورډ ورکړئ د هغې د هیک کېدو چانس نشته، ځکه چې دغه ایټ د ریټ او دغه هیچ ساین چې کوم دی دا ډېره چې خبره یعنې قوي او دغه لري ډېر زیات. دې لپاره موږ یو پاسورډ ورکړو تر څو موږ ویډیو ودرو. ښه دوستانو موږ پاسورډ ورکړو. پاسورډ نه وروسته تاسو کله نیکسټ ووهئ دغه شان صفحې ته به داخل شئ. لاغره دوستانو تاسو نیکسټ ووهئ. د ګوګل ځینې سکیورټي دا باید تاسو پوره کړئ. تاسو دا کوم خبرې تاسو ته یې کړي دي دا به یو به ټوټل په خو زه موږ دونه وخت نه لرو، ویډیو نوره اوږدېږي، موږ به دا اګري کړو، موافق یاستو سره. ښه دوستانو ستاسو آی ډي د مور وروسته به دا اکسپټ کړئ. چې کله مو دا قبول کړو بیا به چیکینګ انفو ته تاسو د ګوګل اکاونټ جوړ شو. ښه ګوګل اکاونټ بس دې لپاره چې لنډ ثبوت تاسو ته وړاندې کړو. پلی سټور ته به دوستانو تاسو لاړ شئ. پلی سټور ته چې کله لاړئ دوستانو تاسو ګورئ دلته ستاسو محمد داود په نوم اکاونټ جوړ کړی دا راغلی دی. تاسو کولی شئ دوستانو یوټیوب ته هم لاړ شئ. یوټیوب ته چې کله لاړ شئ دوستانو تاسو به وګورئ چې تاسو به دغلته خپل اکاونټ به دغه بالکل دوستانو اکاونټ دلته هم راغلی دی. ښه دوستانو دا وه د نن ورځې ویډیو چې څنګه کولی شو خپل ځان لپاره یوټیوب کې په بخښنې سره ګوګل اکاونټ جوړ کړو. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوې تر بیا چې بیا ستاسو په خدمت کې له یو نوي ویډیو سره حاضرېږو. تر هغه وخته پورې خپل ورته اجازه ورکړئ. خدای پامان.